عزتمندو اوس د مغضوب علیهم مصداق چې موږ تاسو سوچ وکړو نو مسلمانان د دغه مرتبه کې واقع شوي چې کله مسلمانانو د الله کتاب هغه د قانون او د محکمې نه لرې چې دا د الله کتاب د فیصله کوونکی جوړ شي په دې د فیصله وکړو دا یوازې د تلاوتونو کتاب نه بلکې دا قانون د فیصلې کتاب دی دا د عمل کتاب دی مسلمانانو چې دا قرآن کریم یوازې د ثوابونو کتاب وګڼلو چې خالی چې نوی کور جوړو پکې ختم کوو او د فضیلت دپاره ثواب دپاره د دې په دې باندې د عمل سره زمونږ کار نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم راوړلی شوی دین دی اخلاق دی کوم سیرت دی کوم ژوند دی هغې سره زمونږ کار نشته بس موږ به په خپله خوښه ژوند تېروو چې زړه مو څه غواړي بس هغه کوو نو په مسلمانانو باندې بیا الله پاک داسې عذاب راوستو د صلیبي جګړو په شکل کې په مسلمانانو عذاب راغی یوازې په بیت المقدس کې مسجد اقصا کې په یو ورځ باندې 18,000 مسلمانان صلیبیانو وژلي دا خپله صلیبیانو یو تاریخدان دی هغه دا کتاب لیکلی اوس هم دا کتاب پیدا کیږي په نیټ کې شته دی که تاسو څوک ګورئ ویلیام آفټایر په نوم باندې د دې سړي دا نوم دی او دا کتاب یې لیکلی دی A history of these deeds done behind the seas تاریخ د هغو کړنو چې موږ د سمندرونو تر شا کړي دي سمندر دا اروپا چې دی دا د سمندرونو په منځ کې دی یو خوا مدیترانه دی بل خوا دا ترکیې سره هم داسې سمندر شته دی نو دا اسلامي ملکونه چې دی د اروپا نه د سمندرونو تر شا پراته دي نو د خپل کتاب ته نوم ورکړی 11 جلده کتاب په ګوګل کې پیدا کیږي تاسو یې سرچ کولی شئ کتلی شئ دې په خپل کتاب کې دی لیکلي دي A history of these done behind the seas دا د دې کتاب نوم دی دا ما وختي وکته دا کتاب دا اوس هم هغه کې 11 جلده کتاب دی دا پیدا کیږي دا بیا عربی ته هم ژباړل شوی دی چا ژباړلی دی موسوعة الحروب الصلیبیه یا تاریخ الحروب الصلیبیه تاریخ د صلیبیانو د جنګونو نو دغه کتاب کې د په خپله لیکلي چې موږ چې کله مسجد اقصا ته لاړو مسجد اقصا مو فتح کولو فلسطین مسجد 18,000 انسانان مسجد اقصا ته هغوی پناه ویوړل مسلمانانو چې کېدای شي موږ د الله کور دی دا صلیبیان به دې ته وګوري چې دا خو د الله کور ته دوی پناه وړی موږ به ونه وژني دا تسلیم شوي مسلمانانو نو دوی لاړل د 18,000 واړی په یو جماعت کې 18,000 انسانان یې وژل خپله دې لیکلي چې زمونږ جنرالان چې کله مسجد اقصا ته راتلل چې د حالات وګوري هغوی اسونه به تر سینو پورې او تر زنګنو پورې په وینو کې به روان او دا مسلمانانو دا ډېرې دا مړي به یې لیدل نو دا چې کله مسلمانانو د الله دین ته شا کړه د الله دین او د الله کتاب په دې فیصله ونه کړه په دې عمل ونه کړه الله داسې عذاب پرې راوست بیا په مسلمانانو عذاب راغی د تاتاریانو د تاتار یوه فتنه ده د هغوی په شکل کې بیا په لکونو انسانان نه بلکې په کروڑونو مسلمانان تاتاریانو ووژل د تاتاریانو تاریخ دا معلومداره تاریخ دی ډېر مسلمانان تاتاریانو ووژل ولې چې کله مسلمانانو د الله کتاب ته شا کړ غیر المغضوب علیهم ټکي کې خبره ده چې کله د الله دین څوک پرېږدي دا شاته وغورځوي د الله کتاب دا پرېږدي په دې عمل ونه کړي نو الله په دې خلکو باندې بیا داسې عذابونه راولي ځکه دا خلک دا مسلمانان هغه خلک وي چې دوی الله سره واده کړی کلمه چې سړی ووایي الله سره واده وکړي چې الله زه ستا بنده یم ستا کتاب به منم ستا قانون به منم نو چې کله بیا دې عمل نه کوي الله دې خلکو ته بیا ډېر غوسه کېږي په نسبت سره هغه خلکو ته چې هغه کافران دي هغوی ته خو هم الله جهنم تیار کړی دی هغوی خو هم الله سره نه دی منلی چې موږ ستا دین نه منو هغه څوک چې په خوله وایي چې الله ستا دین منو خو بیا په عمل کې نه راولي نو الله بیا دوی سره ډېر خطرناک معامله کوي بیا په مسلمانانو باندې یو بل طوفان راغی د غرب د خوا چې ټول مسلمانانو ملکونه غلامان شو د غلامۍ په زنځیر باندې ټول مسلمانانو ملکونه باچیان ټول د غلامۍ په ژوند باندې دوی ژوند تېرو نو په هغه وخت کې مسلمانانو دا بهانه کوله چې زه خو موږ غلامان یو محکوم یو نو موږ څنګه د الله کتاب حاکم کړو څنګه په قرآن کریم فیصله وکړو موږ خو په خپل واک کې نه یو موږ باندې انګریزان مسلط دي موږ باندې فرانسویان مسلط دي موږ باندې جرمنیان مسلط دي نو په دې طریقه باندې مسلمانانو باندې یو شپه د دې راغی نو بیا چې کله مسلمانانو د ملکونه آزادېدل یو ملک نو دوی د دې په ځای چې بیا د الله کتاب ته متوجه شوي د الله کتاب یې حاکم کړی وی دوی د الله کتاب حاکم نه کړ بلکې کوم ملک ته چې انګریزان راغلي وو دغه انګریزان چې د ملک نه لاړل انګریزان خو لاړل خو قانون یې دلته پرېښود خلکو د انګریزانو په قانون فیصله کول شروع کړ
کوم ملک ته چې فرانسویان راغلي وو، فرانسویان لاړل، فرانسویانو نه دا ملک وطن آزاد شو، خو فرانسویت نه دا وطن آزاد نه شو. هلته بیا د فرانسویانو قانون باندې خلکو فیصلې کولې. دا ډېر اسلامي ملکونه د دغه کفارو په تسلط باندې راغلي دي، بیا آزاد شوي دي. خو ازادي په دې معنا نه ده چې هغوی آزاد شوي دي د الله کتاب حاکم کړی دی. عزتمندو هغوی ازادي وګټله، خو د ازادي چې کوم تقاضاوې وي، د ازادۍ چې کوم ارمانو، هغه هغوی پوره نه کړ. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، دا ملکونه ټول د روس د استعمار لاندې وو. نو دا آزاد شول، خو اسلام پکې بیا رانغی. هلته تر 40 کلنۍ پورې رحمت ته معلومات شته دی چې په چا باندې څوک مونځ نشي کولی. 40 کلو پورې یو څوک مونځ نشي کولی، مونځ اجازه نشته. نو دا ولې؟ دا مسلمانانو د الله کتاب پرېښود، الله پاک داسې ذلت او رسوایۍ سره